افغاني سرې میاشتې ټولنې آلمان هیواد ته د درملنې په موخه 450 ماشومان ولیږل. د آلمان هیواد د سولې کلي خیریه بنسټ په همکارۍ سره دغه افغان ماشومان د درملنې په موخه واستول شول چې یو شمېر یې د زړه سوري په ناروغۍ اخته وو او یو شمېر نور یې سوځېدلي وو. همدارنګه 2 ورځې وروسته به 8 هغه ماشومان له آلمان هیواد څخه بیرته راوګرځي چې 6 میاشتې وړاندې د افغاني سرې میاشتې له لوري آلمان هیواد ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. په دغه اوسنۍ جوپه کې چې 88مه جوپه ده له 1988 کال څخه را په دې خوا موږ 450 ماشومان لیږو. 6 میاشتې وړاندې 88 نور ماشومان لیږل شوي وو چې هغه بیرته سبا نه بل سبا راوړل کېږي او سبا نه بل سبا به دغه 450 ماشومان آلمان هیواد ته لیږدول کېږي. د دغې ټول مصارف د آلمان هیواد د سولې کلي خیریه بنسټ ورکوي چې ټول مصارف د هغوی په غاړه دي. مونږ د هغه ماشومانو چې د زړه د سوري په رس باندې پیدایشي اخته دي د هغو د علاج لړۍ هم مفت روانه ده او انشاءالله کوشش به کوو چې دا لړۍ دوامداره وساتو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو وویل زموږ هڅې دا دي چې ماشومانو درملنه په خپل هیواد کې ترسره شي. که بیا هم د کوم ناروغ ماشوم درملنه په هیواد کې ناشونې وي د مرستندویه بنسټونو په ملاتړ سره یې بهرنیو هیوادونو ته استوو. او زموږ خو ډېر خواهش او کوشش دی چې تر څومره حده پورې کېدلی شي زموږ د مریضانو زموږ د ماشومانو علاج په کور دننه وشي. تر اوسه پورې موږ د زړه په سوري اخته ماشومانو مرض باندې چې اخته دي د هغو د علاج دپاره مو په داخل کې د یو تعداد شفاعانو سره قراردادونه کړي او هغوی ته وخت په وخت باندې مریضان ورمعرفي کوو. د آلمان هیواد د سولې کلي خیریه بنسټ له دې مخکې هم څو ځله افغان ماشومان د درملنې په موخه آلمان هیواد ته استولي. هغوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي. And believe us, your child go perhaps with a little tear, but he will come back with a big smile. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بیړنیو حالاتو کې د بېوزلو او زیانمنو کورنیو سره مرستې کوي. همدارنګه هغه هیوادوال چې له اقتصادي ستونزو سره مخ وي د دغه ټولنې له لوري ورسره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرستې ترسره کیږي. افغاني سره میاشت روغتیایي خدمتونه هم ترسره کوي. په هغه سیمو کې چې روغتونونه شتون ونه لري د دوی ګرځنده روغتیایي ټیمونه هلته ورځي او د ناروغانو درملنه کوي.